راشه هغه دور راغلی دی چې د ټیک ټاک جینۍ په سړک تېرېږي نو خلک ورسره تصویران وباسي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي صحابه کرامو ته په هغې دور کې یوه زمانه را روانه ده چې خلک به د ډمو ډېر عزت کوي. په ټیک ټاک باندې جینۍ راځي لایو راځي خپلې جامې وباسي ځان ښیي وایي د دې د وجې نه چې ما ته پرې لږ ګفټینګ وشي ما ته پرې لږې پیسې میلاو شي. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا ده چې خلک به د اولاد نه نفرت کوي چې زما بچی نه کیږي. دا بل ورځې واقع ده ما ته یو خورکه ټلیفون وکړو مولانا صاحب سوار لس کاله مې د واده وشو خاوند مې راته وایي کو اولاد دې راوړو طلاق در کومه. ما ته دلته دې طرف نه آوازونه کېږي په دیوالونو راته لیکي دو بچے ہی اچھے دو بچے ښه دي 2 بچې ښه دي. دا خو نبی علیہ السلام فرمایلي وو آخري زمانه کې به خلک اولاد نه غواړي چې زما د اولاد نه پیدا کېږي. ورونو د قیامت اکثر علامات ښکاره شوي. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صحابه کرام ته په هغه دور کې یو زمانه را روانه ده چې خلک به د ډمو ډېر عزت کوي. خلک به د ډمو څه کوي ډېر عزت کوي ډېر قدر ورته ورکوي. صحابه کرام حیران وو چې کومه ښځه په اجره کې ګډېږي کومه ښځه په بازار کې ګډېږي د هغې به څنګه عزت کېږي. صحابه کرام حیران وو. زم در قربان شم د نبی علیہ السلام د احادیث مبارکونه راشه هغه دور راغلی دی راشه هغه دور راغلی دی چې د ټیک ټاک جینۍ په سړک تېرېږي نو خلک ورسره تصویران وباسي. داسې ده که داسې نه ده دومره خلک ورته راټول شي چې بله جینۍ په لاره تېرېږي هغه چې زم ټیک ټاکره شوی چې دومره عزت مې سیوا شوی. الله کوم طرف ته زما معاشره روانه ده ولې په دنیا باندې دومره مین یی ولې زما خویندو د دنیا د وجې نه خپلې کپړې لرې کړي په ټیک ټاک باندې جینۍ راځي لایو راځي خپلې جامې وباسي ځان ښیي وایي د دې د وجې نه چې ما ته پرې لږ ګفټینګ وشي ما ته پرې لږې پیسې میلاو شي. بل طرف ته ورسره زما پښتون رور زما مسلمان رور د لا اله الا الله دعویدار ناست دی هغه ورته وایي ما ته کپړې وباسه چې زه دې وینم. زه دا وایم په ټیک ټاک کې چې کوم هلک جینۍ ته وایي ما ته دا ځای وښیه دا ځای وښیه بېادبه دي ما دا د نن زمانې نوی بړوا دی د نن زمانې نوی سوشل میډیا والا بړوا دی. الله پښتون خو به چې په حجره کې سرتور سر جینۍ ولیدله د کور نه به یې پسې څادر وړو د هغې په سر به یې واچو. مشرانو داسې ده که داسې نه ده نن ورته دې طرف ته ناست دی وایي د سر نه لوپټه لرې که چې زه دې وینم. الله بړواتوب تاسو څه ته وایي ښځې خلکو ته پیش کوي که نه. په ټیک ټاک کې ما وایي راشئ زه تاسو ته یو جینۍ روچتوم وایي تاسو یې وینئ. دا بړواتوب دی که دا نه دی؟ ای علماو تاسو ته واما زما باندې د علما فتوا نه لګوي ما ته د علما بدې ردې نه وایي. ای علماو تاسو ته ډېر په عاجزۍ سره درخواست کوم راشئ ما سره دا خبره لږه ومنئ په کومه معاشره کې په کوم کور کې په کوم کلي کې په کومه محله کې د ټیک ټاک هلک مړ شو د ټیک ټاک جینۍ مړه شوه چې هغې به خپل بدن خلکو ته ښوو. ای مولانو جنازه یې مه کوئ کوئی جنازه بایکاټ دی وکړئ او که کوم مولا د داسې جینۍ او د داسې هلک جنازه وکړه د هغې مولا نه هم بایکاټ وکړئ. دا معاشره سمیږي که نه سمیږي؟ مې یو حدیث مبارک کتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي چې کله اخر زمانه شي که نه نو په دې خلکو کې به قتلونه زیات شي مرګونه به زیات شي. تاسو اورئ که نه هر کلي نه دا خبر راځي پلان کې راولګېد او پلان کې قتل کو. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلي وو وایي د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا ده چې قتلونه به زیات شي. ای ظالمه تا ته پته نشته مسلمان قتلول څومره لویه ګناه لري. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی کو چرته وو اسمانونو والا وو زمکو والا دا د یو مسلمان
په قتل کې شریک شي الله تبارک وتعالی با داو اسمانونو والا داو زمکو والا اور د جهنم ته وولي چې دا د یو مسلمان په قتل کې شریک شو د یو مسلمان په قتل الله ته دا پروا نشته دی چې دا خو تمام مخلوق دی الله فرمایي ما ته دا تمام مخلوق اور د جهنم ته اچول اسان دی خو د یو مسلمان بې ګناه قتلول را باندې ګران دی سوچو که ته مسلمان ته څنګه ټوپک نیسي ته مسلمان څنګه وجني حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان د بل مسلمان په قتل کې معمولی اشاره کړې و چې دغه دی حدیث مبارک کی راځي د قیامت په ورځ باندې براشي په دې تندې ورته لیکل شوی آیسن من رحمت الله د الله د رحمت نه نا امید انسان صرف د مسلمان په قتل کې اشاره وکړه په میدان محشر کې به داسې ګرځي چې په تندي به ورته لیکي د الله د رحمت نه نا امید دی ظالم تا خو ټوپک راواغست تا خو مسلمان ووجه تا خو مسلمان قتل کړو د مسلمان په قتل سره د الله عرش ړکیږي کوم حالت ته روان یو کوم زمانې ته روان یو لږ افسوس پکار دی دنیا دومره خوږه شوه مونږ ته دومره محبوبه شوه مونږ ته چې رور رالګي رور وجني داسې ده که داسې نه ده بله ورځې واقعه ده د ثوابۍ په ثوابۍ کې یو رور رالګېدلی دی خپل څلور بچي ماشومان حلال کړي دي او بیا په آخر کې ځان وجلی دی بچي د چا لاس ورځي چې بچی مړ کړي